دا په ملکن ډیویژن کې د ښځو لپاره ځانګړې لومړی پولیس تاڼه ده چې پکې له 100 زیاتې پولیسي خزینه اهلکاري دي. دې تاڼه کې به یوازې د ښځو پر ضد جرمونه رپورټ کیږي او کارروایي به پرې کیږي. د دې پولیس سټیشن قیام مقصد هم دا دی چې کمې ښځې چې هغو د سړو پولیس سټیشن ته تلل نه غواړي یا نشي تللی یا ججک محسوسوي، نو هغو ته زما دا پیغام دی چې دلته اوس څومره چې سټاف دی A to Z هغه ښځې دي، نو هغو دې ته اني ټایم راتلی شي او هغه ښځو ته خپلې مسایل ویلی شي. د سوات پولیس وایي چې د سیمې متاثره ښځې ډېرې کمې د پولیسو مرستې اخلي. د پولیس تر مخه تیر 15 کالو کې 1,148 ښځو خودکشي په دې وجه کړي چې د ستونزو او شخړو نه تنګې شوې وي. چونکې آبادي د ښځو چې دا نو هغه د 50% نه سیوا شوې ده او کرایم د هغې اګینسټ چې دی نو هغه ډېر زیات سیوا شو، نو د هغې د ضرورت په بیس باندې موږ په پولیس کې هم داسې یو انیشیټیو واخیسته چې دا په KP کې 2 نمبر پولیس سټیشن دی چې د هغې موږ باقاعده پراپر نوټیفیکیشن صوبایي ګورنمنټ وکړو. نو دا یو ښه دغه دی چې زنانه دلته بلا څه ججک بلا څه خوف و خطر دلته راتلی شي او خپل د هغې چې څه فریاد دی څه قانوني دغه دی نو هغه دی زنانو پولیس سټیشن کې SHO ته مدد مورر ته ټولو ته هغه بیانولی شي او د هغې خلاف موږ خپله قانوني کاروایي کوو. د دې لپاره موږ باقاعده په هنګوز ټریننګ سنټر کې ټریننګونه کړي، د اسلحې هر قسم اسلحه یو چلولې ده، هر قسم دغه یو کړي دي، باقاعده زموږ سره دغه شته. دلته SHO صاحب هم لیډي ده، اډیشنل زه یا محرر زموږ سره دا د دې نورې محررانې دي، دغه د ټول A to Z سټاف چې زموږ کم دی هغه لیډیز دی. په دې وجه چې کومه ښځه راځي نو هغو یېرېږي، نو ښځه خپله خبره ښځې ته کولی شي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د ښځو دا ځانګړې تاڼه په صوبه کې دویم کوشش دی او د ټولې صوبې لپاره ماډل دی او دغه رنګه پولیس تاڼې به د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.